د پاکستان پر پوځي مرکز د برید پر مهال 14 کسان وژل شوي. د پاکستان پر یوه پوځي مرکز د حملې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ یکشنبه وویل دا کسان د پاکستان د ملیشیا ځواک پر یوه سرحدي اډه د وسلوالو په حمله کې ووژل شول چې د جمعې په شپه پیل شوې وه او د شنبې تر سهاره دوام وکړ. د پاکستان پوځ وايي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یوې سرحدي اډې برید وکړ او 3 کورنۍ په یوه کور کې یرغمل کړې. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی.